یو داسې واقعه شوې ده چې د چا ذهن نه مني یو کس مړ کېږي او بیا د هغه جنازه کېږي د جنازه راشي د دعا دپاره او ذکر یو څیز تیار وي بیا ګنټه پس چې کم انسان جنازه شوي هغه انسان واپس راځي حجرې ته دا څه واقعه شوې ده ټول تفصیل د دې مشر نه علیکم ملګرو سید جان یم ملګرو دا یو ویډیو د ویډیوګانې مې تاسو ډېرو کتلي خو داسې عجیبه شان ویډیو ده ځکه د دې کس جنازه هم وشوله او ښخ یې هم کړلو دا د هغې نه پس ګنټه پس دا کور ته راللې دا څنګه راللو د دې ټول معلومات به تاسو سره زه په ویډیو کې شریک کوم داسې هم کله ناکله کېږي ښه دا ویډیو تر اخره وګورئ خپلو دوستانو سره هم شریکه کړئ خو د ټول ناول درته یو ریکویسټ وکړم چې کوم ملګري ما سره په دې پیج کې نوي دي نو هغوی دې مهرباني وکړي دا پیج زما به انشاءالله کوشش وي زه داسې ویډیو شیر کوم چې په څه کې زموږ پیدا وي زموږ د پښتنو به کې پیدا وي زه به داسې نه کوم چې د خپل پیج یا د خپل چینل لپاره به په چا باندې تنقید کوم یا نور څه پکې زه وایم نو زه به انشاءالله ستاسو لپاره ډېرې ښکلې ښکلې ویډیوګانې راوړم نو تاسو مهرباني وکړئ او زما دا پیج چې کوم دی سید جان افیشل دا ورسره سبسکرایب کړئ راځئ ملګرو ټول ناول زو ویډیو طرف ته دا ویډیو چې کومه تاسو ته ښکاري راځئ تاسو دا وګورئ زه هم ګورم په دویم ځلي نو بیا د نه پس تاسو سره یو څو خبرې کوم راځئ اول تاسو دا ویډیو وګورئ یو په ګلشن آباد محله کې یو داسې واقعه شوې ده چې د چا ذهن نه مني یو کس مړ کېږي او بیا د هغه جنازه کېږي د جنازې نه پس چې هغوی کور ته راشي دلته د دعا دپاره حجره کې یو څیز تیار وي بیا ګنټه پس چې کم انسان جنازه شوي هغه انسان واپس راځي حجرې ته دا څه واقعه شوې ده ټول تفصیل د دې مشر نه السلام علیکم جی وعلیکم سلام او په دې پوه کړئ چې یو کس جنازه وشي مړ شي ښخ شي او هغه بیا ګنټه پس راځي دلته حجرې ته دا څه واقعه شوې ده جی دا واقعه شوې ده زمونږ زړه محله کې کندهتکون کې د مادرونه پاتې کېږي خپل ځای کې هغه ځینه پس موږ ته اطلاع راغله ماشوم مې ډاکټر له وړی و چې ستاسو په ګروپ کې دا تصویران راغله وګورئ دې کې ستاسو ورور آیا دا دی دا نه دی موږ چې وکتو زموږ د ورور او د ده اړو شناخت نه کېدو هغه موږ لاړو په تصویر باندې په ایډرس باندې لاړو موږ باړې ته لاړو چې دا د شپې 12 بجې لاړو او 2:30 بجې واپس موږ دی راوړو دی موږ د شپې پاک کو سر سنت ملو کو ډاکټر هم بله پټیله راوستو د کوره دی موږ ښه سنبال کو ټیک ټاک هم کو نو هغه تاسو نه پیژندو نه جی نه ما پیژندو نه زما ورور د ده او د هغه د چهرې هېڅ شناخت نه کېدو هغه تصویر شته تاسو یې دې سره سینډ کوئ ویې لګوئ سړی موجوده ناست دی جنازه وشوه یو ګنټه پس و باندې یو ګنټه موږ له اطلاع 11 بجې جنازه و 12:30 دی واپس اطلاع راغله چې رنګ روډ کې دی موږ کېنولې دی او ناست یو ورسره تاسو راشئ مېلمانه ناست وو تنبان لګېدلي وو روټۍ تیاره وه چا ایښې وه چا نه موږ گاډي کې ټیکسي کې ورپسې منډه کړه شراب مستو بیا بل شان خوشحالي جوړه شوه حجره کې دا کتونکو دا تاسو وینئ چې دا کم ټایم کې دی راننوځي که نه دا تاسو وینئ ګنې د جنازه شوی و دی یې ښخ کړی و خو دی چې بیا راځي دلته نو دا تاسو هر یو څیز وینئ ښه جی نو بعد چې ښه خوشحالي وشوه له خفګان نه پس خوشحالي وشوه کور ته هم بوتلو خپلې مور له ورور خور ټول خپل پردي ولیدو چې د ده او د هغه خو بلکل فرق نشته چې دا ژوندی شو واپس راغو څه چلو شو بس هر سړي یو خپله خبره کوله خو بس موږ خپله دا خبره کوله چې یاره بس د هغه دا خدمت زمونږ په نصیبه کې و یا به بل ځای کېدو یا به یې نه کېدو موږ الله ورسولو دلته یې قسمت و دې خاوره کې اوس کور کې څه حالات دي کور کې حالات دا دي چې زنانه نارینه خپل پردی تپوس له راځي دیم ګوري او مبارک هم کوي او هغه ته هم دوا کوي او موږ هم دا ویډیو چې کومه تاسو وکتله نو دین دا معلومه شول چې دا کم کس چې ښخ شوی و نو دا دواړه یعنی یو شان و د یو کس د کور نه چېرته ورک شوی و او دا بل کس چې کوم دی مړ شوی د دوی دواړو شکلونه چې کوم نه مکمل یو شان و سیم ټو سیم و جو بس دوی هغه ښخ کړل دوی چې زموږ اکا چې کوم دی هغه وفات شوی دی خو دا هغه نه و دا چې کوم دی نو بل کس کله چې هغه ښخ شولو نو ګنټه پسې دا بل کس راغلی نو د خلکو اریان شو چې داسې چل وشو یعنی دا خو مونږ ښخ کړل جنازه مو له وکړله دا د قبر نه هلکه څنګه چل وشو یا داسې هم کله ناکله کېږي دا یو دغه شان ویډیو وه ما چې تاسو سره هم شریکه کړمه ځکه د خلکو چې کوم دی دوی وي چې مونږ ښخ کړل اوس ناڅاپي پې خوشحالي راغله یعنی غم و او په غم کې ناڅاپي خوشحالي راغله نو بالکل خلک ډېر خوشحاله شي ځکه دوی خو دا تم و چې دا مړ دی خو بیا هغه ژوندی و الله دې اوس دې ځوان له ډېر عمر وکړي او کوم چې وفات شوي دی الله دې هغوی له
جنت الفردوس ورکړي. دوستان دا ویډیو ما چې خپل ملګرو سره هم شریکه کړم. د ویډیو کتلو ډېر زیاته مننه. سید جان افیشل چینل او پیج هم درسره لایک کړئ. ډېره مننه. والسلام.